السلام علیکم. ګلپاڼې د اردو ژبې سندرغاړي علي ظفر سره داسې څه کړي چې ټول پښتانه یې وشرمول. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ ویډیو را سره تر اخره وګورئ او که تر اوسه هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ چې همدغه رنګین نوي او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسي. دوستانو د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړي تر اوسه داسې کارونه نه وو کړي خو په دې کار کې کیدای شي پښتانه ترې ډیر زیات خفه شي. تاسو ټول پوهیږئ چې هیچا ګلپاڼه تر اوسه په ګډا یا ډانس کولو نه ده لیدلې، خو تازه یو ویډیو کې ګلپاڼه د علي ظفر په یو سندره کې ګډیږي. موږ دا نه وایو چې موږ د ګلپاڼې د ګډا خلاف یو، خو باید وویل شي چې ګلپاڼه پښتنو سندرغاړو سره اوس سندرې ویل هم بند کړي. نو په سندره کې داسې ګډا کول خو لا لرې خبره ده. د ګلپاڼې دا افر یو پښتون سندرغاړي ته هم ورکولی شو چې د پنجاب یا کراچۍ اردو ژبې سندرغاړي ورته د جوړه سندرې ډیوټ افر ورکړي. بیا ورسره پښتانه سندرغاړي لکه د فیملی یوریني ډانس ته هم تیاریږي. بیخي ترې هیر شي چې دا سنګره دا ډانسره نه. بهر حال انتظار وکوو د علي ظفر دی نوې سندرې ته چې د ډانس لنډیزې پرون جاری شوی وو. تاسو د ګلپاڼې د دې کار باره کې څه ویل غواړئ چې اوس به په سکرین باندې ګډیږو هم؟ دا پښتو ته څه ایمیج ورکوي موږ ته په کمنټ کې ضرور ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.